د افغانستان برېښنا شرکت او ازبیکستان انرژۍ وزارت شرکتونو ترمنځ د 243 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا لېږد او سټېشنونو جوړولو 4 تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او ملغړي د ازبیکستان هیواد د انرژۍ وزیر او سرمل د کابل لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی، اقتصادي مرستیال، اماراتي شرکتونو لوی رئیس، لوړپوړو اماراتي مسؤلینو او رسنیو استازو د دې سترو پروژو لاسلیک مراسمو کې ګډون درلود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د تړونونو لاسلیک مراسمو پیلیزه وینا کې د برېښنا شبکو نښلون، سب سټېشنونو جوړول او پراختیا او د برېښنا انرژۍ لېږد ظرفیت لوړولو په تړاو د ډول پروژې مهمې وبللې. نننۍ چې کومه پروژه یې موږ اوس قرارداد لاسلیک کوو د 210 کیلومتره په اوږدوالي باندې 500 کیلو ولټ لاین، همدارنګه د دشتیالوان په سب سټېشن کې د ظرفیتونو لوړوالی چې تر 1000 میګا واټه به نور هم د جذب توان ولري، او د دې ترڅنګ له د ارغندۍ په سب سټېشن کې د 800 میګا ولټ امپیر په ظرفیت سره د دې سب سټېشن ظرفیت لوړول، او بیا له ارغندۍ سب سټېشن څخه 220 کیلو ولټ لاین چې هغه به ډبل کنډکټور او ډبل سرکټ وي تر ننګرهاره پورې غځېږي، او په ننګرهار کې به د شیخ مصري سب سټېشن جوړیږي. دغه 220 کیلو ولټ لاین په داسې شکل باندې ډیزاین شوی ده چې تر 200 میګا واټه پورې انرژي دواړو طرفو ته انتقالولی شي. په ورته مهال د ازبکستان هیواد انرژۍ وزیر جورابیک میرزا محمدوف یا تړونونه د دواړو هیوادونو رهبرۍ استازو د ګډې ښې همغږۍ پایله وبلله او زیاته کړه چې دا پروژې به د افغانستان صنعتي پرمختګ ته لاره هواره کړي. دا تړونونه چې نن یې موږ لاسلیک کوو دا د دواړو هیوادونو رهبرانو د مستقیم ډول همغږۍ او ملاتړ پایله ده. ازبکستان هیواد رهبري تل له افغان ولس سره د ملاتړ روحیه لري او هیله مند دي چې افغانستان په ګڼو برخو کې ښه پرمختګونه ولري. ټاکل شوي چې دا 4 سترې پروژې د 18 کاري میاشتو په دوام بشپړ شي چې پر مرسته به یې له 800 څخه تر 1000 میګا واټه برېښنا له ګاونډ ازبکستان هیواد څخه ترلاسه شي او تر ډېره بریده به د برېښنا ستونزو حل سربیره ګڼو هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم رامنځته کړي.